د غرغښ تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي روغ جوړ او د صحت کلی به مو پر تن وي. د ولسپلنې په خبرونه په څلورم پروګرام کې زه نجیب حاضر شوم. د کمرې په برخه کې را سره زیرات خان ته تخیل دی تر پای را سره پاتې شي. ټولې سامې زنګړې واړه غرونه یې زنګړې دي، هره خواته چې ګورم ښایستونه یې زنګړې دي، هر یو مشر یې اتل دی، هره پیغله یې ملاله، هر ژړکا یې وطن دوست دی، هر تیږه یې ګوهر دی، هر موسم یې بې مثاله، څومره نرم څومره پوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست دی. دوستانو تیر پروګرام مو د ګربز ولسوالۍ د دودونو او د یادې ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه جوړ کړی و. د ګربز ولسوالۍ خلکو د ډډمن امنیت خوښي ښودله. تاسو به په ګورګورو کې د ختلي ماشوم انځورونه هم لیدلي وي. نن بیا یوې بلې ولسوالۍ ته تللي یو، کومه ولسوالۍ چې کلونه وړاندې د جنګ ډګر و. دغه ولسوالۍ د ډیورنډ فرضي کرښې سربیره د خوست مرکزي برخې سره په اوږده ډول پرته ده. د دې سربیره د خوست د باک او یعقوبیو صبریو ولسوالۍ سره هم ګډه پوله لري. تاسو پوهیږئ چې موږ تاسو ته د کومې سیمې معلومات درکوو. موږ نن د خوست ولایت د مساحت له پلوه تر ټولو لوی ولسوالۍ ته ځو، چیرته چې ګڼ قومونه میشته دي. تاسو هم د نن په پروګرام کې کولی شئ چې د علیشیر تروزی ولسوالۍ ننداره وکړئ. تر پای را سره پاتې شئ او د ځوان له خولې واورئ چې پلار څنګه ترې ورک شوی و. د علیشیر تروزی ولسوالۍ چې شنې منظرې، هوار غرونه، په اوس وخت کې په میو، جوارو، شولو یعنې وریجو او لوبیا باندې شنې پراخې اوبیزې ځمکې لري. دغه ولسوالۍ چې د مساحت له پلوه د خوست تر ټولو لویه ولسوالۍ ده، مختلف قومونه په دغه ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا چې په رسمي ډول به د دې ولسوالۍ شمیرل شوی نفوس څومره وي، خو د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر خان سید انور خان یې له 3.5 لاکو تر 4 لاکو پورې یادوي. ایمون ولسوالۍ چې کوم ده الحمدلله خې په خوست کې دویمه ولسوالي دو، یعنی په نفوس کې چې ډیره پراخه دو. هغه تر دې ځای نه شروع دو مقتدا صاحب پره ډبکي پره چې په دا ساحه کې دا منظره کې چې کوم دا کدام دي، دا کې سودک دي، دا کې لنډر دي، دا کې ارنخیل دي، دا کې تروبو دي. دې دا معنا چې په روزه داسې دا بخونه نه بخونې نردې پله تتري دا اخري چانس ده. ایوا صبح دې طرف ته پروته یو چې دې جملې نه علیشیر تریزي دې دا معنا 3 کومه مونږ په ځای کې پروته یو چې منځور تریزي زرادون 3 کومه هغه یو انتر ترکای وکیل صاحب ملزجان دې پر دا مونږ ولسوالي دو تر جنو غونډای پر یعنی ستره ولسوالي په خوست کې دویمه مونږ په نفوس کې تقریبا دا 3 لاکه او غایبو کې یل دي مردم شموري خو شوي دو، خو خیر ګاډه واډه نو دارې به وایي چې 3.5 لاکه مخلوق 4 لاکو پره موږ په داسې کې موجودګي لرو. او دا نن ورځې خبره نه دوی زندګۍ خبره دو.
د علیشیر تریزوی ولسوالۍ اوسیدونکي په بېلابېلو کارونو بوخت دي. ډېری ځوانان یې په عربي هیوادونو کې په مزدورۍ بوخت دي. د ښوونې روزنې په برخه کې ماشومان او ځوانان د ښوونیز دروازو زنځیر شلولی دی. په پوهنتونونو کې د ځوانانو ترڅنګ پیغلې هم زده کړې کوي. خلک د دولت د اوسنیو کارونو څخه رضایت لري، خو بیا هم له دولته غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو په باره کې خو اوس والا چې ځوانان دي، اکثریت ځوانان لکه مخته سواد کم و او سواد په مخ روان ده. ډېر لکه په سلو کې 15% جګ شوی ده. او بل ځوانان دي په مصروفیات اردو کې دي، پولیسو کې دي، او د دولت سره په ډېرو نورو همکاریو کې، لکه مثال دی ډېر اوس سره همکار دي، مثال خواخ دي د دولت نه. او بل ډېر خو اوس که نه لکه هسې ډېر خلک دغسې په تعلیم په مکاتبو کې مصروفیت لري، ډېر په پروژو کې مصروفیت لري، عموما کې او د دولت سره په پولیسو کې، اردو کې، په نورو ارګانو کې ډېر مصروفیت لري. په دا باره کې خو د علیشیر ولسوالۍ ځوانان کوم ځوانان چې دي اکثریتو لکه مثال ډېر په عربي هیوادو په هغه کې دومره نه دي لکه دی چې په یا مثال د دولت سره په هر ارګان کې چې وي لکه اردو، پولیس، امنیت او داسې نوره لکه کوم ارګانونه چې دی سي تړاو لري په د ټولو کې دی اوس ثبت شوي دي او کور کې په پروژو کې او ډېره مخایدې ته وکړه. دغه ولسوالي د چرګوټي، ببرک تونې د مشهورو ځایونو سربیره د بلوټ مشهور د ګڼو میوو لرونکو ونو باغ هم لري. دغه باغ د پخوانی شاه محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی و. د باغ په جوړولو کې د خلکو له انرژۍ څخه ګټه اخیستل شوې ده. تیږې به د خرو، زنبیلونو او په مټو د باغ د چردیوالۍ لپاره د شاوخوا ټیټو غونډیو څخه راوړلې او دغه باغ یې پرې ودان کړی دی. په باغ کې د ونو سربیره طبیعي اوبه له کوریز څخه د فلزي پایپو په سوریو کې په زړه راښکونکي ډول تویږي. سابقه وخت کې دا یو غار ده، زه چې کله لوړ شه سهار در په خپلو سر وځي خطشان به بار غار ده په دا ځای کې د چرګوټي نه وتیایي که نه. دا کې دې ته موږ کورو ته ورتلو، دا کې به دومره هغه ورکوي، مرغۍ ورکوي، خلکو به نوې لکه چرګه، هماغه چرګه شوه یو شی چرګوټي نومای پکې شوه. تاریخي خبره یې ته وکړه. دا کور ته به ورتلو، دا کې به زرکې ورکوي، زرکې خو داسې حل دي، زرکې به ورکوي، زرکې به یو چا ونی یو شی یوه کاس به کې غاښې و چې چرګه مې ونیوه. چرګ هماغه چرګه شوه، وشه بس هغه چرګه شوه، هغې چرګې په نومان یې داسې مشهور شو چې چرګوټه شوه. بلوټ معنا دا چې دا سابقه یې مونږ په کلیو کې هلکو دوری وي. بیا مو یې د نارناک حل کړه ایدیزې ته چې کله مرناکه کړه د بلوټ په خپله داسې یوه معنا ورکوي لکه پوجي، لکه سرکوري، لکه مسول د خبرې قمانداني او چې داسې یوه معنا ورکوي بلوټ. بلوټ دا معنا چې خلک اربولي، چا کیسه وي، چا خبره وي، چا شور وي، چا ولغور. دا تقریبا دا روایت چې د ظاهر شاه اعلیحضرت صاحب د خدای وبخي چې هغه یعنی کله روغلو دیلی یو وخت بچو شو، په هغه وخت کې دا مونږ په دا مټو جوړ کړی ده، دا تیږې مو وروړي دي، دا یې خطا مو دا دیوالونه والي دي، دا بوخ کې مو کور کړی ده، مخ ته بوخونه یې بولي، په هغه کې مو سوپۍ جامې جوړې کړي دي، دلته بټۍ وه، بټۍ مو په خپله پخوله قومي، دوی مو دا تڼۍ والي دي چې یوه یې پتالي، یوه یې ببرک تڼه خونه کنډو، دا ما په خپلو مټو والي دي. دا مخکې مونږ بیګرونه وو، بیګرونه به کول، کوم به په ډوله ټولولو، بیا به دا چارې سار ته رسول. ببرک د زردونو قومي مشر و، سابقه سړی و ببرک خان. نو ما جمعه اوس هم لري، مخکې یې لرل. کله چې نندرخون بادشاهۍ ته جګېدو، نندرخون یعنی دې دا معنا چې اکبر مې ناروغلو، دلته مونږ پچې وکړې، پچه یې د وکیل صاحب میرزا جان وخته دې ځای نه کېنېستل، دا یې مونږ نه پچه وراته، حاجي غلام حسین نه وراته، خدای دې اوس ټول وبخي. دا نادر چې وخت بادشاه جوړېدو بیا حضرت صاحب ته انتقالېده، هغه خبرې دا ډېرې سابقه خبرې دي چې دا کورونه روزګارونه ټول مونږ دا تڼادور نجیب جانه مونږ عسکر ورکول لکه پاکستان خیسادورونه وتیایي، مونږ یې تڼادورونه وتیایي. دا تڼادوره مونږ قومي شکل سره چې کوم ده چوبول ډېر غریب و، واخ ډېر غریب و.
هیر نه لري قدر د میلمه پسپلې ملري ژړې مازدیګر لري او زړه لري پیغلې هم ګودر لري اوبه لري نوره درته وایم چې څه لري شعر لري ادب لري روحي لري کاروان لري لوی افغانستان لري لوی. ډیری ځوانان یې پلن په کلونه اوږدې پراخې جامې پر تن کوي، په خولو یې خورا مسکا او خوږې خبرې ډېرې خوند کوي. یو تن ځوان یوسف خان عادل په خپله خوږه لهجه د ځوانانو د مصروفیتونو سربیره د خپل ژوند یوه ډېره جالبه خاطره راته بیانوي. پلار یې د حج په مهال ترې ورک و. زما په فکر ځکه به ترې ورک و چې د حج په مهال ټول خلک یو ډول یعنې سپین لباس په تن کوي. جالبه خاطره خو په ژوند کې مو یوه ډېره سخته خاطره ده چې زه په 2012 کې 11 کې حج ته مور پلور سره لاړ وم. بیا په حج کې په عرفات کې پلور رانه ورک شو. بیا مو ته په ډېره جالبه خبره وه چې د ټول خلک تلل مینې ته که مزدلفې ته، یوازې زه وم چې پلور ته پوتې وم، نوره د ټول مخلوق یک یوه سپینه جمعه وه، مو ته د پلور پته نه لګېده. خو دا ډېره سخته خاطره وه په مو چې اورېز تېره شوه سبو مې په مکه کې پیدا کړو. مکمل ورځ مو نه پلور ورک و او مو وی چې زه بهي لکه ازې بیا داسې وي چې هر سړی د الله تعالی سره ډېر په نږدې راز کوي. او مو وی چې زه هېڅوک نشته یم د یوه پلور په خاطر چې پلور مې نه بېزیه شوه. او دا په ژوند کې مونې سخته خاطره تېره. په دغه ولسوالۍ کې د قومونو د یوځای کېدو لپاره یوه شورا د علیشیر و تیروزی ولسوالۍ د انکشافي شورا په نوم هم شته چې 40 غړي لري. د دغه شورا مشر حاجي جهان خان په یاده ولسوالۍ کې د پخوانیو دودونو کړه وړو په اړه خپل شته معلومات له موږ سره شریکوي. د ده په خبره پخوا دلته خلک په ملي مسایلو کې د نورو سیمو په څیر د ډول او وطن سره یو ځای راټولېدل، خو حاجي جهان خان یې له اوس څخه رضایت نه لري. علیشیر تریزی ولسوالۍ 4 قومونه لري چې علیشیر دی، تریزی دی، لنډر قدم سودک دی او توربو دی. په دا 4 غواړو قومونو کې په خو ډېر ښکلي دودونه موجود وو، ښکلي رواجونه کې موجود وو، چغار بکای وو او چغې ګډول وو. مونږ سره دی چې ډیورنډ فرضي کرښې په سار نه پروته یو. دلته بعضې قومونه به تلل غلې به کولې. غلیو په خاطر به مونږ ډلو والا خلک وو، خلیفګان چا به دلته ډمون بلل. دغې بوډل والو بالاخره په یوه اتفاق او اتحاد به تلل، سرحد ته به زړونه رسولو، سرحد به نیولو، مول یا څوک به که غلا کړو هغه مونږ نرګرځول. خو متاسفانه اوس نو دا ورته ښکله جنګ د افغانستان کې دغه قومي تشکیلات لږ څړنګ شوي دي. خو بیا هغې پسې حکومت موجود ده، سرحدي پوستې موجودې دي، سرحدي کنډکونه موجود دي، کمپاینونه موجود دي. موږ قومونو وظیفه تقریبا دوی په غوړو وسوځېدو. اوس چوک ته ډېره زیات شته نه، کني په خو دا چوغې او اربکیه او وتله او ډلونه به وله کېدل، خلک به وتله، دا ټولې قربانۍ مخکې قومونو کولې. اوس هم اکثره مشکل قومونه حل کوي. اوس هم مشکل چې په ترمنځ موجود وي، قومو ترمنځ یا خلکو ترمنځ یا کورنیو ترمنځ موجود وي، دا مشکل ولسونه حل کوي، سپین ږیري حل کوي او دغه شورا حل کوي. دغه شورا چې موته وي چې انکشافي شورا ده، دا 40 کسه غړي لري، 4 نفره منشیان لري، منشي، معاون، خزانه‌دار، رئیس. زه خپل رئیس یم، 3 نفر نور اعضا لرو. دا په میاشت کې غونډه لرو مونږ او دا هر مشکل چې مونږ ته ولسوال ورکوي هغه مونږ ته حل کوو مشکل. نو خو زه خو دې ولسوالۍ یم، دومره وضعیت خراب نه و لکه چې تاسو ولته فکر کولو. نه جنګ شته، نه جنګ شو، دا نه لارچبندي کړي دي. خو امریکایانو پنډۍ غاړه کوي، پیرټي کول ته دا وطن ډېر مشکل و. قطعا جنګ په ولسوالۍ کې بیخي نه شوه، مګر ارتله نه، خلک هم نه ارتلل، خلک هم ډورېدل، ولسوالۍ څوک ارتلل هم نه ډورېدل. کل طرف ډېر په فشار و. نوره جنګ ما په ولسوالۍ کې بالکل نه ده شوه. دا 5 ډاده دې سار نه پر وکې سار نه پر وکې دا جنګونه شته، مګر ولسوالۍ ډېر آرام ورسېدو. دوه کوچني بازارونه د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک دي.
د دغه ښار کاروباریان او اوسیدونکي د خپلو کارونو او ورځنی ژوند خوښ دي خو د دولت څخه د رغنیزو پروژو غوښتنه کوي. تاسو پوهیږئ چې دوی څه غواړي؟ دوی ښوونځی، روغتونونه، سړکونه او د پلچکونو غوښتنه کوي. الحمدلله اخی شکر کاروبار خو موږ بخي خده بخي خده کاروبار مو ډېر په مخ روان دی. هیڅ مشکل نشته، بخي امنیت په برا کې موږ بخي ستونزې نه لرو. نو کلینیکونه خو ان شاء الله چې خدای کې شته یې هغه په ولسوالۍ کې دي او شخصي کلینیکونه لرو دلته. نو خامخا دومره لږې ستونزې خو وي خو افغانستان کې خو ستونزې شته یې نو زه په زه موږ دا غوښتنه ده چې دلته موږ په دا ولسوالۍ کې تقریبا د ولسوالۍ نه 10 کیلومتره لري ساحه کې ډېرې کورنۍ دي چې هغه بعضې مریضۍ مطابق هغه لري غوښتنې نو هغه په وخت رسیدګي نشي کوله. نو موږ غوښتنه ده دولت نه چې موږ سره په دا برخه کې کومک همکاري وکړي. سارا خو هم ده یو څه اندازه جوړ شوی ده خو هغه یادار ده چې خو نه بتار ده او بخي کمزوره ده. سړک ته موږ ډېر ضرورت ده. په اول مرحله کې سړک ده او بیا کلینیک ده بیا برق ده. درې غوښتنې دي. نو کاروبار خو مې دغه مچتوب ده، زه سپین ږیری یم او بیا دا کاروبار کومه لا فضل ده بالکل کاروبار مې چلیږي او بیګا ته چای ګوړه پیدا کېږي الحمدلله. امنیت الحمدلله بالکل ښه ده، مخکې په شان باندې امنیت نه ده. یو نیم شیطان پیدا کېږي نور بالکل خیرت ته شي نشته. سړک خو خام ده تر یو اندازه پوخ شوی ده نور بالکل الحمدلله دغه باندې ژغل اچولی شوی ده. خو که دغه ټیکهدار ناکام راغلی وي نو دا به هم پوخ شي که خدای کول د حکومت ورته نیت ته چې پخېږي ده چې خبر یو خبره دا شاید کلینیک خو خراب ده. مقصد دلته دا رایته کلینیکونه شته وړوکي سبق یې کیایي بالکل نور داسې په حال باندې دا کراري ده نور بالکل خدای فضل ده امن ده خلک ښه خوشحاله دي. مونږ حکومت نه دا غواړو چې مونږ ته دیوالونه ووهله شي، مونږ ته پروژې وشي، مونږ ته خپل مونږ سره امداد وکړي. دا هغه توی ده داسې هغه داسې سړکې دي دا هغه لارې دي مونږ دا غواړو چې مونږ سره دا کومک وکړي. کلینیک شو یا بله هغه شوله دا مونږ غواړو چې مونږ سره خپل کومک وکړي. ګورم ښایستونه یې ځانګړي دي، هر یو مشر یې اتل دی، هره پیغله یې ملاله، هر ژړکا یې وطن دوست دی، هره تیږه یې ګوهر دی، هر موسم یې بې مثاله، څومره نرم څومره پوست دی. تاسو خو د علیشیر تیروزی ولسوالۍ د پخوانۍ نامنۍ ضرور خبر وای، خو اوس د سیمې خلک د یادې ولسوالۍ د ډډمن امنیت خوښ دي. د یادې ولسوالۍ د ولسوال محمد یونس زدران په خبره چې رښتیا هم چې پخوا دلته امنیتي ستونزې وې، د خلکو او دولت ترمنځ اړیکې یوازې دومره وې چې د تذکیرو د اخیستو لپاره به خلک ولسوالۍ ته راتلل، خو اوس دا هر څه بل ډول بولي. مخکې داس حالت تیر شوی د څوک را مخکې تقریبا 3-4 کاله مخکې چې 3-4 ولسوالۍ چې په خوست کې دغه یو د علیشیر تیروزی ولسوالۍ ته نه د تذکیرو د خوستلو په خاطر چا د خلکو یو عمده ضرورت وو دغه د پوره خلک ولسوالۍ ته تلل تذکیره به جوړوله. نو اوس په مختلفو برخو کې خلک دولت د ستونزې د حل په برخه کې دغه ولسوالۍ ته مراجعه کوي. تاسو که د ورځې په جریان کې خو تاسو رغلي مختلف مراجعین به ملدلي چې په مختلفو برخو کې هغه کا حقوقي مسایل دي د بیا رغونې په برخه کې کدي چې غوښتنه و د کلینیک په مسایلو کې د اوس موږ د ولسوالۍ په مختلفو برخو کې د پاشاخانو د توزیع لړۍ لرو چې هغه په ډیر شفافیت سره اول د څاروي ټریبونه چې هغه څاروي کې د غینه بعد د خلکو ته دغه پاشخانه توزیع کیږي. نو اوس د خلکو همکاري به خې ډیره شوې ده، دولت طرف ته او محلي ادارې ته د ولسوالۍ ادارې ته د خلکو د توقع هېلې دي. نو دغه په بنا ډیر خلک ولسوالۍ ته وسرچې نسبتا پوخات
मौसम ये बेमिसाला څومره نرم څومره خوست دی دا مې 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 خوست دی د الیشیر تریزوی ولسوالۍ قومونه د یووالي او سولې لپاره لیواله خلک دي او دوی له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې رغنیزې پروژې پلي کړي. د دې سیمې خلک چې د څو کلونو څخه د جنگ تر سیوري لاندې وو، خو دا چې اوس په یاده سیمه کې د سولې وزر خور شوی، خلک یې د نوې هیلو لپاره خوځېږي. په دې سره د دې اونۍ د ولسپالنې خپرونه هم پای ته رسېږي. هر چېرته چې یاست ښاد او خوشحاله اوسئ. تر بیا ښې چارې. هره خواته چې ګورم ښایستونه یې ځانګړي دي هر یو مشر یې اتل دی هره پیغله یې ملاله هر ژړکا یې وطن دوست دی هره تیږه یې ګوهر دی هر موسم یې بې مثاله څومره